هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تذكر إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ. د ګلاسګو نه څو افغانان سره یو ځای شوي دي. موږ ته یې اندازه مرسته رالیږلې چې هغه موږ 3 فامیلو ته ځانګړې کړې ده. لومړی فامیل د سباون دی. د سباون پلار زرنج وهلی و، بالاخره وفات شوی دی او دغه یتیمان د هغې نه پاتې مشران یې خویندې دي. دا کور ورته بل چا ورکړی د الله په رضا باندې چې دوی پکې واوسېږي. سبونه دا ستاسې دی ورورکه، ویسه یې صحیح دی، ویې نه باسې خپل کور. دا هم هغه دوهمه کورنۍ ده چې کوم د دغه جنګ ځپلې ساحې نه دلته راکډور شوي د جنګونو له وجې. دلته هم دغه کور دوی په 6,000 روپۍ په کرا نیولی دی چې نه یې کړکۍ شته، نه یې دروازه شته، ژمی را روان دی، مشکلات یې ډېر دي. د کورنۍ هغه مشر اولاد په حساب دا دی، یو د دې پلار دی چې هغه هم ځي، کله ورته کار پیدا شي کله پیدا نه شي، دو په دې حالت کې ژوند کوي. دوی دپاره یو د هماغه مرستو نه چې دا دوهمه کورنۍ شوه، وړه دي، دال دي، بل رقم دال دي، وړو مساله ده، کریم ده، او شامپو ده، او شړشم دي، مای زرفشوي ده، مکروني ده، مالګه ده، شیریني ده، لوبیا دي، صابون دی، ګیلاسونه دي، او وریجې دي، شوده دي، پوډر دی، چای دی، مساله ده، نخود دي، بوره ده، او غوړي دي، او شوده دي. دا هم د دوهمې کورنۍ لپاره. درېیمه کورنۍ د دې خورکۍ پلار د روژې په میاشت کې د جلال آباد ښار په یو کرکټ ګراوند کې چې چاودنه شوې وه، هغې کې د دې پلار کار کولو، هغه هلته شهید شو. د هغې نه بعد د دې ماشومان بې سرپرسته پاتې شول، دوی په کرایي کور کې اوسېږي. د دې جنۍ ماما خپل یو زوی دوی ته ورکړه. ماما خپل اقتصاد امخانه ماما زوی ورکړه چې دوی کور کې ټول سیاسرې دي، نو یو نارینه باید دوی سره اوسي. دوی ته هم هماغه شیونه چې چای دی او بلا 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 بلا، دا ټول هماغه نورو فامیلو ته هم چې ورکړي دی، هماغه درېیمه کورنۍ. خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ، مننه، خدای پامان.